هغه هسپتال والی ذموار دي چې ما رک روغ ور وړی ما ټیک ټاک ور وړی والله چې زما پلار د اپریشن تر دننه کېدو پورې زما پلار داسې ټیک و چې موږ ډاکټرانو سره په دې لانجه وه چې موږ یې خپه کټ کولو ته نه ورکوو د مرګ او د ژوند خو د سره خبرې نه وي ځکه چې والد صاحب مې ټیک ټاک و نه زما دغه جابر او دغه ظالم ریاست زما د پلار قاتل دی زما زړه وګورئ والله چې ته وینې ساسي د والد صاحب پرې پرې بدن ټوکړې راټولې کړي دي هر سړی راځي چون چون کړي وجني هر چاته معلوم دي دی دا نه وایي چې د مفتي صاحب زه اف آی آر کوي اف آی آر کې هغه به نومینیټ کړي دغه به نه زما په اف آی آر نه علاوه زما خلک معلوم دي زما دغه جابر او دغه ظالم ریاست زما د پلار قاتل دی زه د بل هېڅ چا نه پلار نه غواړم والله چې زما هغه خلکو هغه افسرانو چې کوم افسرانو زما پلار بې لاسو خپو کړی و بې وسلې کړی و شیډول 4 کې اچولی و ای سی ایل کې اچولی و هغه خلک د دې ذموار دي خو هغه هسپتال والی ذموار دي چې ما رک روغ ور وړی ما ټیک ټاک ور وړی والله چې زما پلار د اپریشن تر دننه کېدو پورې زما پلار داسې ټیک و چې موږ ډاکټرانو سره په دې لانجه وه چې موږ یې خپه کټ کولو ته نه ورکوو د مرګ او د ژوند خو د سره خبرې نه وي ځکه چې والد صاحب مې ټیک ټاک و نه پوهېږو دننه لاړو 5 منټو پس ماته وایي چې یار حالات خراب دي هغه دي دغه زه به پوه شم چې دا تسلیانې ماته څه د وجې نه شروع دي بهرحال ملګرو خبرې نشو کولی ډېرې خبرې مې اوس هم وکړې که څه خبرو کې کامې زیاتې شوي بخښنه غواړم بدعاتو نه ځان وساتئ رسوماتو نه ځان وساتئ خو انشاءالله دغه لاره دغه مسله دا یتیمه نه پرېږدو دا به انشاءالله دا ګوره د عوامو موږ تاسو ته پاتې ده مولیان قسم په خدای پې ګټې کوي خو دا به انشاءالله تر قیامته پورې